د مخکني حکومت د چپه کېدو 2 میاشتې کېږي، خو په دغو 2 میاشتو کې چې طالبان پر ټول هیواد واکمن شوي او امنیتي مسؤلیت سالنګ او د بغلان لویې لارې چې تېر 20 کاله پرې د نورو نامنیو سربیره وسلوالې غلاوې او نورې جنایي پیښې ډېرې کېدي. اوس امن په دغو لارو کې زیات شوی او چارواکي ډاډ ښیي چې ګرځنډه ګزمې د سالنګ او د بغلان په ټولو سیمو کې شتون لري او هیوادوال بې ویرې په دغه لاره سفرونه کولی شي. موږ تاسو ته په پوره کامل ډاډ او اطمینان سره موږ تاسو ته ویلی سو چې شپه ورځ زموږ محترمین موټروانان مسافرین کولی شي چې شپه ورځ بغیر له کوم مشکله تګ راتګ وکړي، بغیر له کوم ستونزې نه. هیڅ قسم امنیتي ستونزه نشته ده. جای په جای باندې د موږ د شپې او د ورځې ګزمې روانې وي او په هره ساحه کې الحمدلله رسمي چک پوینټونه یعنې د تالاشي پوستې په هر ځای کې موجودې دي. اطمینان عمومی است. انشاءالله مسافرینی که در اینجا در ایران عبور و مرور میکنند بیخی به اطمینان کامل و اینا ما اطمینان میدیم که انشاءالله هیچ مشکلی نیست. سالنگ‌های شمالی و سالنگ جنوبی امنیتش برقرار است و ما در اونجا حضور داریم، افراد اشخاص ما هستند و یک درخواست ما از مسئولین نظامی است که با پرسنلی که ما دریشی داریم میشه و اونا یا جمپر داریم یا یونیفرم داریم و اینا یک رفتار خوب بکنن با اینا. د نهو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو تونکي مسافر او موټر چلوونکي چې په دغه لارې 2 لسیزې په ویره کې تر ډیره سفرونه کول وایي چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره شپه ورځ ورته یوه ده او د سالنګ سربیره د بغلان په مربوطاتو کې هم د ویرې احساس نه کوي او د امنیت شتون ډاډمن شوی دی. روز که برید آرام بارامی است، هیچ گپی نیست. وقتی که بود ما می آمدیم اینجا در کافیا در هتل‌ها خو میکردیم به خاطر توز و رازان اینا سیافی دلیورای ما را بردن، شهید کردن، موترایش بردن. انشالله الحمدلله از برکت دولت اسلامی که آمده ما شکر آرام هستیم. این رفت آمد ما جریان داره، هیچ گپی نیست. ما امروز برتان گفتم که موتر ما چی شد، ما زمین یک موتر سیاست کردیم، ما بود یک موتر دیگر گرفتیم. ما تقریبا 3:30 بجه شب در قندوز رسیدیم. این از امنیت می باشه که ما 3:30 بجه به شهر ولایت خود به منزل. د سالنګ امنیتي او ځایي مسؤلین وایي چې د امنیت په ډاډمنېدو سره اوس موټر چلوونکي ډېری وخت د شپې لوري سفرونه کوي او د امنیت ترڅنګ په سالنګ کې د سړک جوړېدو سره د دغې لارې اوږد مزل څه باندې 2 ساعته راکم شوی او هڅه یې دا ده څو نورې اسانتیاوې هم په سالنګ کې مسافرو او موټر چلوونکو ته رامنځته کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.